فدای صاحب سلام ستړی مشي. زه خو دې پیژنم د نورو دوستانو ته بس ځان را معرفي کړئ. وعلیکم السلام جناب جبار خیل صاحب، ډیره مننه. د مانو محمد فرحت فدایي ده او زه د تیرو څو کلونو څخه د خواته د افغانستان د لوبو کمنټري کار مخته وړم او دا ځل هم د سریلانکا په همبنټټو ښار کې یم او دلته موږ سره شپږ نور کمنټیټران دي چې ټوټل 9 نفره به په دغه لوبه کې کمنټري کوو. ماشاءالله ماشاءالله. د افغانانو کمنټیټرانو زما په نظر یوازې تاسو یاستئ په دغه ګروپ کې. همداسې دا تنها زه یم چې د افغانستان څخه یم د دې کمنټري په پانل کې. بل موږ سره دویندر کمار ده چې هغه هم د افغانستان لوبې ډېر د نږدې نه څاري او د افغانستان د لوبو یو ډېر ځانګړی مینوال ده او هم دغلته کمنټیټر ده. سره نور 15 کمنټیټران چې دي رمیز راجا او امیر سهیل د پاکستان دي او ایچ ډي اکرمن ده، ډیوډ ګل ده او پرویز معروف ده. پرویز معروف ده زما په خیال دغه نوم موږ پرویز د افغانانو په څېر ویلی خو د ده نوم په اف باندې دغه لیکي، نو پرویز معروف ده. ډېر ښه ډېر ښه. فدای صاحب څومره وخت کېږي چې د افغانستان د ټیم سره تاسې کمنټري کوئ د افغانستان د لوبو البته او کومې مهمې لوبې تاسې کور کړي دي؟ ما دغه د کمنټري سفر د 2013 د کال څخه پیل شو، د کله د احمد شاه ابدالي ورځنۍ لوبې ولې په افغانستان کې، نو زه صرف د دوو سټنټو لپاره ماته اجازه راکړل. هلته داسې د زده کړې مرحله وه. بیا په 2019 کې یو شمېر نور دوستان هم ول، زه هم ولم چې هلته موږ بیا د شپږیزې په لیګ کې موږ ته د کمنټري لږې لږې برخې راکولې. هغه وخت مو تمرین وکړ. بیا په 2020 کې دغه نه مخکې ما په کرکټ بورډ کې وظیفه شروع کړله د کورونا وخت. بیا په همغه کال کې چې کله د شپږیزې لیګ کې بیا د ټول د لیګ مسؤلیت ماته راکړی و. ما د کمنټري سره سره د کمنټري پانل ټول غړي هم تنظیم کول، چې په هغې کې دغه دیویندر کمار هم د هند نه راغلی و، موږ سره کمنټري کوله. د هغې څه وروسته 2021 کې د آیرلنډ او د زیمبابوې په خلاف سیریزونه په اماراتو کې ول چې د ما د ویزا پکې ونه سوه، نو بیا زه هغې سیریزو ته ولاړ نه شم وای. بیا په 2022 کې د هالند په مقابل کې چې کله افغانستان لوبې پیل کړلې، نو د کرکټ ورلډ کپ کوالیفیکیشن لپاره افغانستان د هالند په مقابل کې لوبې درلودلې چې هغې ته زه کمنټري ته راوغوښتلم. نو 2022 کې ما اوله نړیواله لوبه وکړه. په هغې څه وروسته زیمبابوې، بیا سریلانکا او پسې بنګلادیش او اوس دغه د پاکستان په مقابل کې دغه سیریز کمنټري کوم. ډېر ښه ډېر ښه. ماشاءالله ښه تجربه مو پیدا کړې ده او درته په دې لوبو کې هم بریالیتوب غواړو. که راشو دې سیریز ته، د دې په اړه کې یو څه معلومات راته راکړې. په دې سیریز کې څوک کوربه دي، څوک میلمانه دي او دا لوبې ولې په سریلانکا کې کېږي؟ که دې په اړه لږ څه وضاحت راکړې. مننه. بالکل څومره چې ډېر سړی کار وکړي هغومره تجربه زیاته کېږي. او د سیریز په هکله باندې افغانستان چې ده په سریلانکا او په امارات کې خپل پیچونه لري، نو د دې لوبې اگر چې پاکستان او د افغانستان ترمنځ دا لوبه په سریلانکا کې کېږي، خو افغانستان دغلته کوربه ده. نو دا سیریز به 3 دانې یو ورځنۍ لوبې پکې لوبېږي. اوله لوبه په 22 د اګست باندې، دویمه به په 24 د اګست باندې او درېیمه به په 26 د اګست باندې. اوله 2 لوبې به په همبنټوټا ښار کې کېږي او درېیمه لوبه په کولمبو کې کېږي. بیا هم د دې لوبې کوربه افغانستان ده او د کوربه‌توب ګټه دا یي چې هر کوربه هېواد کولی شي چې د خپل د قوت په نظر کې نیولو سره هغه پیچ یا وکټ د ځان لپاره آماده کړي. نو هیله به دا وي چې انشاءالله افغانستان ښه لوبه وکړي، خو پاکستان یو ډېر پیاوړی ټیم ده، نو لوبې به ډېرې خوندورې خو سختې وي. ډېر ښه ډېر ښه. دویمه بله پوښتنه مې د همدې په تعقیب سره ده، هغه دا ده چې دغه سیریز څومره مهمه دی، څومره افغانستان ته مهمه دی او په اصطلاح څومره پاکستان ته مهمه دی؟ د دې نه مخکې نړیوال کپ ته د لارې موندلو لپاره د آی سی سی نړیواله شورا د کرکټ لخوا څخه یو فارمټ ورمعرفي شوی چې په هغې کې ټیمونه یو بل سره لوبېدل تر څو کرکټ ته ډایرکټ کوالیفای شي. چې هغه سلسله خلاصه شوله، په هغې کې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ لوبې ولې په هغه ونه شولې. نو اوس د افغانستان او د پاکستان دواړه ټیمونه نړیوال جام ته لاره پیدا کړې ده چې هغه به په هند کې په راتلونکو کې څو میاشتو کې کېږي، همدې کال په اخر کې به وي. که چېرته موږ د دواړو ټیمونو رینکینګ وګورو، د هغه یوه ګټه ده چې دواړو ټیمونو ته کولی شي. پاکستان چې ده اوس دوم ده په نړیواله کچه باندې په رینکینګ کې، افغانستان چې ده اوس اتم ده په نړیواله کچه په رینکینګ کې. نو که چېرته
افغانستان د لوبه وګټي نو افغانستان به یو نمره پورته راسي د بنگلاديش څخه به پورته سي نو افغانستان به ووم سي او صرف د یوې نمرې تفاوت به دوه نورو هغه ټیمونو سره رسول لري چې هغه په 15 او 16 نمبر کې دي که چیرته پاکستان خدای مکړه دا سیریز وګټي نو بیا به پاکستان د نړۍ په کچه باندې په نړیواله درجه د کرکټ د بین المللي شورا په رینکینګ کې په اول نمبر باندې راسي دا هغه د رینکینګ له اړخه اهمیت ده د تمرین په اړه کراسو اکثره هیوادونه کوشش کوي چې د یو ستر ایونت مخکې دوی سیالي ځان ته برابر کړي وستر ایونتونه آسیا کپ ده او نړیوال جام ده چې دواړه 500 ورځې لوبي دي نو په دې سلسله کې دا یو ډېر ښه تمریناتي پایل د دواړو هیوادونو لپاره کېدلی شي ځکه چې پاکستان او افغانستان دواړه په آسیا کپ کې او همدارس په نړیوال جام کې سته او د آسیا کپ لوبې چې دي هغه په سریلانکا کې دي او په پاکستان کې دي نو داسې اوس په سریلانکا کې دغه لوبې کېږي د پاکستان لپاره او همدارس د افغانستان لپاره او په ځانګړي توګه د افغانستان لپاره دا ډېر ښه یو فرصت ده چې ښه آمادګي ونیولی شي او په ټوله کې که چېرته موږ پاکستان ته شکست ورکړو په ډېر قوي مورال سره موږ کولی شو چې راتلونکو لوبو خواته ولاړ شو تاسو که د حشمت الله شهیدي خبرې اورېدلې هغه وویل چې موږ بنګلاديش ته په کور کې شکست ورکړ د یو ورځنۍ لوبو په سیریز کې نو هغه قوي مورال راتلونکي لوبې ته اسانه کوي چې وګټلی شي ډېر ښه دغه لوبې خو اکثره یو ورځنۍ لوبې دي په یو ورځنۍ لوبو کې تاسو د افغانستان ټیم څنګه ارزوئ ګذشتې ته په کتو سره یا تېر وخت په کتو سره دوی پخوانۍ لوبې څنګه دي او څنګه به لوبه وکړي انشاءالله افغانستان چې ده ماشاءالله اوس په یو ورځنۍ لوبو کې هم یو پیاوړی ټیم ده موږ د ارقامو نه کوو ګورو کله نسي حشمت الله شهیدي کپتان شوی د 24 لوبې کړي دي 14 ګټلې نو دا په دې معنی ده چې افغانستان ټیم به ښه کارکردګي کوي چې لوبې ګټي صحیح ده موږ زیمبابوې نه لوبې ګټلې آیرلنډ نه لوبې ګټلې یا مو مثلا د هالند نه لوبې ګټلې دي خو کله کله داسې چې دې ټیمونو ته هم ډېر قوي ټیمونه کله شکست نشي ورکړلی موږ تاسو د نړیوال جام لپاره کوالیفیکیشن لوبې چې کله په زیمبابوې کې وسولې ولیدل چې هالند کرکټ 2023 نړیوال جام ته کوالیفای شو په ویسټ انډیز شاته پرېښود نو یا سکاټلند مثلا شاته پرېښود نو په دې سلسله کې ویلی شو چې افغانستان ټیم اوس یو پیاوړی ټیم ده دا ورته مشخص د افغانستان د ټیم ترکیب ډېر ښه ترکیب ده افغانستان په سر کې 15 بیټسمنان په نظر کې نیولي دي او په زمین کې مثلا اضافه 2 بیټسمنان هم ځان سره وصلي دي ابراهیم زدران رحمان الله ګورباز د موږ فرنٹ لاین بیټسمنان دي په تیر لاند وخت کې د 255 رنزو د اول وکټ پارتنرشپ په لار واچو دا یو ستر پارتنرشپ دا او د پارتنرشپ هغه کریکټر غواړي چې دوی هغه کې خدای دا صحیح ده چې اکثر لوبې کې به دوی غلط شاټونه ولي او څه وي په چیرته چې دوی ښه پرفارمنس کړي دا هغه ته هم ګوري وای وسې که دوی دا کولای شي بیا دا تکرارولای شي ورپسې رحمت شاه د افغانستان د یو ورځنۍ د لوبو د ملا تیر په صفت باندې پیژندل کیږي یعنی هغه ډېر سټیبل بیټسمن دی او د پاکستان اټاک ته په لیدلو سره توقع ده چې رحمت شاه د مقابل کې ښه ولوبېږي هغې څه وروسته بیا حشمت الله شهیدي د حشمت الله شهیدي یو ډېر داسې پاراډوکس ریکارډ د پاکستان په مقابل کې داسې یو دفعه ټولو زیاتې نمرې د پاکستان په مقابل کې کړي بل دفعه په 0 ورسوی ده یعنی په دوو لوبو کې بیخي جدا رقم پرفارمنس کړی ده خو په ټوله کې حشمت الله شهیدي یو ریلایبل بیټسمن ده او کپتان د هغه به د مسؤلیت کاملا په قوي شکل باندې د لوبو لپاره ځانګړی توګه درکړی نجیب الله زدران لږ اوټ اف فارم ده خو د موږ فینیشر ده هغه ډېر قوي بیټسمن ده بیا وروسته چې راځو موږ سره ښه راونډران دي محمد نبي او عظمت الله عمرزی په ځانګړي توګه باندې د بنگلاديش سیریز په مقابل کې هغه خپل هیټینګ وکړو چې اوس دغه کالیبریشن چې د جوړ شوی دی لکه د سترګو او د وجود هغه عکس العمل یې چې کله بال ورته راځي او کله دی وهي هغه اوس کالیبریټ شوی ده جوړ شوی ده نو دا یو هیله بخونکی زیری ده د افغانانو لپاره پسې بیا راشد خان په ټوله نړۍ پیژني راشد خان چې کله ضرورت شوی ده د بیټ سره ډېره ښه کارکردګي ښودلې ده خو هغه خپل د بالنګ لپاره پیژندل کیږي او که چېرته تاسو د آی سی سی په رینکینګ کې وګورئ د نړیوالو یو ورځنیو لوبو په سلسله کې راشد خان 3 نمبر باندې ده ورسره مجیب زدران په 4 نمبر باندې ده نو دا هغه سټاټس دي تاسو ته زړه درښه کوي چې ان شاء الله زموږ ټیم پیاوړی ده پسې که بیا موږ راسو په بالنګ کې اوس زموږ فضل حق فاروقي هغه کله چې سر کې نوی بال ښه موومنټ لري او دغه نه دی ښه ګټه اخیستلی شي کله دی بال آوټ سوینګ کوي کله دی بال ان سوینګ کوي او ورسره اوس دا ورته په کام کې 3 نوي بالران اخیستل شوي دي لکه دا د څو لوبو نه څو سیریزونو نه روان دي چې دوی ځان سره راولي کم ته عبدالرحمن رحماني ده چې هغه ډېر یو پیاوړی لوبغاړی ده ښه پراسپیکټ د افغانستان کرکټ لپاره تکړه ده او بال چې ده هغه
ښه ډیت اوورز کولای شي، لکه اخري اورونه ډېر ښه کولای شي په هغه وخت کې نمرې ډېرې ورنکړي. خو سلیم صافی په ځانګړې توګه نن په ټریننګ کې ډېر ښه ښکاري. سلیم صافی ډېر ښه جګې پیچ کېده او څو ځله نن ابراهیم او ګلبز حتی پیچ کړل چې کله پریکټس نن کاوه او فاتر مومند هم همدغسې یو تیز بالر ده. نو په ټوله کې د افغانستان لوبډله ماته متوازنه ښکاري او هیله ده چې دوی انشاءالله ښه پرفارمنس وکړي او سیریز وګټي انشاءالله. او که په لنډه راته ووایې چې پاکستان لوبډله څنګه ارزوئ، هغه څنګه ډله ده یا څنګه ټیم دی؟ پاکستان لوبډلې ته به هم راځم، وبخښه ما نه هېر شو چې په ضمن کې د افغانستان په لکه سکواډ کې بیا دوی ځان سره اکرام علي خیل هم راوستلی ده، ریاض حسن هم شته او داسې نور لوبغاړي، یعنی دا داسې دوی هغه خپل الټرنیټیوز هم راوستلي دي که چېرته خدای مکه یو پلیر مثلا ګربز که چېرته نسي کولی لوبه وکړي نو دوی ځان سره بیک اپ کیپر راوستلی ده او که ابراهیم زدران مثلا خدای مکه څه ستونزه ورته جوړېږي او که څه ستونزه کپتان ګوري نو بیا ریاض حسن کپتان کولی شي چې اوپننګ ته راولي. خو په دې کې یعنی په مجموع کې زموږ د ټیم توازن ښه ده، د پاکستان هم همدغسې ټیم توازن ډېر ښه ده. پاکستان ته چېرته تاسو د انضمام الحق چې دوی چیف سلیکټر دا اوس ټاکل شوی د هغه دا خبره کوله چې موږ سره مخکې بالینګ آلراونډر نه و دومره ډېر، لکه موږ تیز بال او زموږ چې آلراونډر یې هغه موږ دا ورته په مشخص شکل ځانګړي توګه بر نظر کې نیولی. نو ده توقع دا کولی شي چې دوی پلان د افغانستان په مقابل کې دا ده چې دوی به تیز بالران زیات استفاده کوي او شارټ اف د لینک بالونه به افغان بیټسمنانو ته کوي. شارټ اف د لینک دا ده چې بالر به کوشش کوي چې بیټسمن بال پورې ونه رسیږي او بال لږ په بیټسمن باندې راجګ شي او چې کله راجګ شي نو بیټسمن لږ انکمفرټیبل شي، چې انکمفرټیبل شي ورخطا شي او چې لږ ورخطایي د پاکستان بالران په بیټسمنانو کې د افغانستان ولیدله بیا د دوی نه ګټه اخیستل د دوی ځانګړی مهارت دی چې دوی ډېر په دې کې تکړه دي. نو موږ اوس د بالینګ نه د پاکستان په سلسله کې ځکه شروع کړو چې پاکستان پیژندل کېږي د خپل تیز بالینګ لپاره او د دوی په تیز بالینګ کې دوی سره شهینشاه افریدي د هغه بال راننوځي او هغه ښي لاسي بیټسمنانو لپاره ډېر سخته ده چې هینډل کړي. اکثره که وګورې په اوله اوور کې هغه وکټ اخلي او اکثرې وکټ یې چې دي یا یارکري او یا مثلا بولډي او که چېرته تاسو د نړۍ په کچه باندې بهترین بیټسمنان ګورئ ویرات کوهلي او حتی روهیت شرما هم د دې بالر په مقابل کې خپل ستونزې لري، ځکه چې حتی د هغوی هغه کالیبریشن داسې د ده په بال باندې لږ لیټ کېږي او مازې چې لیټ سي بس شهینشاه ته هغه کافي ده. او په ضمن کې بیا ورپسې حارث رؤوف ده او ورسره نسیم شاه ده. دوی داسې دي که نه چې دوی چې کله بال کوي دا داسې ډېر کرافټي بالینګ کوي، څه معنا داسې مازې لږ موومنټ اضافه په بال کې دوی پیدا کوي چې هغه بیټسمن هم هغه لږ موومنټ له وجې نه خپل وکټ ترلاسه ورکوي. دوی ورسره محمد وسیم جونیئر هم راوستلی ده، هغه هم ښه بالر ده خو ایشیا کپ کې دومره چندان پرفارمنس نه درلودو. بیا هغې څه وروسته دوی په سپین بالینګ کې هم اسامه میر دا ورته اضافه کړې ده شاداب سره. دا دواړه چې دي لیګ سپینران دي. اسامه میر په ضمن کې بیټینګ کې هم ښه ده، لکه اخري اورونو کې سکور کولی شي او لیفټ آرم دوی محمد نواز راوستلی ده، اماد وسیم نه ده راخیستلی. د اماد وسیم په ځای باندې بیا دوی فهیم اشرف تیز بالر راوستلی ده. بیا هم هغه خبره ده چې دوی غواړي چې د افغانستان بیټسمنان په تیز بالینګ باندې بازاب کړي. بیټینګ کې بیا پاکستان هم همداراز د نړیوالې آی سی سی د یو ورځنۍ لوبو بهترین بیټسمنانو په رنکینګ کې 3 ټاپ بیټسمنان لري. بابر اعظم اول ده، فخر زمان دریم ده، امام څلورم ده. نو دا لږ داسې د خطر علامات دي. پاکستان ټیم هم که وګورئ پیاوړی ده. پاکستان په خپل میډل آرډرز کې لږ ستونزې درلودلې خو بیا که چېرته تاسو د پاکستان ویننګ پرسنټیج وګورئ هغه کافي ښه ده، یعنی دوی نیوزیلند ته شکست ورکړی ده او دغسې نورې لوبې په سلسله کې چېرته تعقیب کوئ تاسو په 15 سیریزونو کې زه فکر کوم چې دوی 4 ګټلي دي. نو په میډل آرډر کې اوس دوی سعود شکیل راوستلی ده، سلمان آغا یې راخیستی ده او فهیم اشرف ما درته وویل چې دوی ځان سره راوستلی ده. نو د دوی لوبډله هم ماته کافي متوازنه ښکاري خو د دواړو لوبډلو پرتله داسې کولی شو چې چا پریشر ښه هینډل کړه هغه میچ ګټلی شي، ځکه چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ لوبو کې اوس د استعداد سره ټولو نه مهمه موضوع منټل سټرنګث ده چې څوک هغه خپل پریشر ښه هینډل کولی شي. نو کوم ټیم چې پریشر ښه هینډل کړه هماغه ورځ به هغه لوبه ګټي. که د پیچو په اړه یو څه معلومات راکړئ. سریلانکا پیچونه په مجموع کې یا په عمومي ډول څنګه پیچونه وي؟ د تیزو بالرانو سره کوم مرسته کوي، د سلو بالرانو سره مرسته کوي یا د دواړو دپاره یو متوازن پیچ وي؟ سریلانکا داسې ټرکونه چې دي لږ داسې متفاوته دي. که چېرته تاسو اوس د ال پی ال سیالۍ لیدلي داسې موسو چې 200 نه پورته نمرې پکې وسولې او داسې موسو چې په 80 کې ټیپونه راګیر شول.
نو په ځانګړي توګه چون لوبې همبنټوټا او کولمبو کې دي نو همبنټوټا پیچ سي دا دلته د 240 to 250 هدف سي دا دغه ایوریج هدف ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ لوبې سي دي دا ډے اینڈ نایټ دي لکه شپې او د ورځې دي 3 بجې د دې په وخت باندې پیل کیږي او 9 ساعته ټوله لوبه ټول ټال دوام کوي ځکه چې په منځ کې وقفه او دغه نو 3 بجې سے شروع کوي خامخا نا وخت به ختميږي نو لایټس په کې لګي کوم ټیم سي دلته چیز کړی دا د شپږو په مقابل کې وو لکه ډیر مارجنل دغه تفاوت خو چیزینګ ساید دلته لوبه ګټلې ده ډیره نسبت دي ته اول چا بیټینګ کړی خدا ټریک سي دي لکه د سپینرانو لپاره به خامخا کومک کوي فاست بالران کې د سی بال په کې لګي سارسي خو چې لګ دا بالي ساريږي نو بیټسمن هغه خپل مومنټم د لاس ور کیږي ځکه هغه په پلان سره بال په سی ورزي بال به ماغه باونس باندې ته راځي په مغه سپیډ به ته راځي سلک په کې فرق راځي نو بیا بیټسمنان له زور باندې سي خو د سینه د په هم بنټوټا کې لوبې سوي دي او غټ سکور اپ سوي ده مونږ د افغانستان او د سریلانکا ترمنځ سیریز هغه کې سریلانکا 208 پته وکړه افغانستان په 25 کړه 209 پته ورته پورا کړ بیرته سریلانکا 309 پورته نمبر پکې وکړه خو افغانستان دوه دفعه بیا یو سلوشل یو سلوتو نمبر پکې وکړل نو زیات د سي بیټسمنان خپل ځای څنګه اپلای کوي یو سټانډرډ نارمل پیچونه دي د دې لکه نورو جوړ غونډه کولمبو کې د سکور نسبت دی چې د ډیرو سي خو هم بنټوټا هم د سینې د بیټینګ کې ونیسي بابا اعظم په خپل خبرو کې ویل سي وکټ ښکاری او کې د سکور پکې وسی خو په مجموع کې دلته د نورو لوبو په کتلو سره ایوریج یا اوسط د لوبو 240 د ډے نایټ د 250 د ډے د ورځو ده نو لکه د ورځې نه لوبو ده نو فکر کوم د نیم سبب مناسب ټارګټ سي هر ټیم په دې وکټ باندې وکړي چې مناسب په دې معنی نه چې لوب به وګټي خامخا خو اټ لیست به ورته ویل شي چې پارس کول ده لکه ته وایې چې بس څومره سي دې ګراوند باندې ما توقع هدا اقل دغه څه ورسېد ډېر ښه نو د دې ټولو مسایلو په نظر کې نیولو سره به مو دوه درې لنډې مشورې افغانستان ټیم ته خصوصا په دغه یو ورځنی فارمیټ کې تاسو د نظر څه وي فدی صاحب اول خدا د پاکستان په مقابل کې د موږ لوبډاله باید هغه ذهني قوت خپل سمبال وساتي او د څمخ کې څه دا خبره کوم زه مطمئن یم چې د افغانستان ثینک ټانک یا د افغانستان کوچینګ سټاف ټول به ورته خامخا دا ټول خبرې کړي خو هیله او توقع دا د سیز موږ بیټسمنان ودرېږي په منټ باندې بالو وي هغه بال سلوزي هغه نه مکمل استفاده وکړي هغه بال سي لګ خي غته باید ریسپیکټ یا احترام ورته وکړي د رحمان الله ګوربستون زدا وسه اوټ سوینګر سده تکیدل یو لک شاټ په چې ورته کېدل دی په ستاوید او اکثره د خپل وکټ د لاس ورکول نو داس یو دوه درې شاټ تنها کفایت نه کیسه ته هو بلکې تا اننګز بیلډ کې مثلا شل نمبر ځان ته ټارګټ کې شل دی وکړي بیا 50 ځان ته ټارګټ کې 50 ته پورا کړی بیا سل ځان ته ټارګټ کې دا سلیکټ تر لګا واړه مایلسټون ځان ته کې د ځان په سور ورسه نو همدا به یې سه افغانستان لګ وخت تیر کې په وکټ باندې خپل وکټ اسانه د پاکستان بالران ته ورنګي ځکه چې لګ د لاره پاکستان بالران ته ورکړه پاکستان بالران هم ډېر پیاوړي دي او ډېر سخت دي بیا د غوي مقابل کې سره ودرېدل شي په ځمن کې افغانستان هم دغه څه ده د کم پرفورمنس کې څه کله کرکټران غږیږي خبرې کوي غوي وایي نه موږ اوټوالې سو پاکستان زره اوټوالې سو موږ سپینران ډېر قوي دي تیز بالران مو هم خدي خدا د سه باید احتیاط سره لوبو کوي پاکستان په مقابل کې ډېر ښه تاسو ډېر توجه په بیټینګ باندې وکړه رښتیا هم د ډېر ضروری ده چې په دغه ټاپ 4 یا 5 بیټسمنانو کې یو حد اقل په ټوله لوبه کې ودرېږي یو 50 یا یو سلیزه جوړه کړي خیر سره بالران او فیلډرانو ته به مشوره څه وي د بالینګ په اړه کې همیشه راشد خان یو خبره کې سم ډېر په هیغه کیپ اټ سمپل دا د ډېر اوور زما کوشش کوي چې وکړي چې هغه ایریا خپل ته کانستنټلی بال وکړي چې تاسو خپل وکټ راځي نو دا به یې چې بالران هغه کوشش وکړي چې هغه صحیح ایریا کې بال وکړي چې هغه لینګ بال دا هغه شاټ اف د لینګ د وکټ ته په لیدلو سره دوی هغه یو ایریا کانستنټلی ووهي او چې کله بال نه وي لا دی وکړي چې فضل فاروقي چې ځانګړی موومېنټ د بال نوی بال سره هغه کوي چې اوټ سوینګ او ان سوینګ د زر وکټ واخیستلای شي او څه بیا مجيب چیرته افغانستان غواړي پاکستان په قابل کې د لوبي وګټي څه فکر کوم چې مجيب ډېر تعین کوونکی نقش ولوي ځکه راشد خان خدا هو مجيب کغه سره حمله سي بیا افغانستان ته شکست ورکول ډېر ګران کار دی او فیلډران خو زموږ ماشاءالله فیلډینګ اوس ډېر ښه شوی ده نو
زه فکر نه کوم چې په فیلډینګ کې دومره څه خاص خبره وي. ان شاء الله چې که پریشر موږ هینډل کوو نو فیلډران مو پیاوړي دي او توقع ده چې ان شاء الله لوبې وګټو. خیر سره ډیره مننه فدایي صاحب، ډیره مننه تاسو د تحلیل نه، معلوماتو نه، او په دې هیله چې بس دغه سیریز په ښه توګه پر مخ لاړ شي، افغانستان ټیم پکې ښه وځلیږي او تاسې هم په هغه ښه شکل چې تاسې کوئ هغه خپلې کامنټرۍ ته دوام ورکوي. ډیره مننه تاسو نه.